د هند یو فلم ټول عرب دې ته مجبور کړل چې له مسافرو کارګرو سره د مینې او محبت چلند وکړي. د هند د سینما ګاټ لایف فلم چې د غوره کیسې، ښه ډایرکشن، ایکټینګ او نورو ښېګڼو له کبله یې غوغا جوړه کړي. پر واقعي داستان ولاړ دغه فلم په اصل کې په ملیالم ژبه جوړ دی، خو په هندي هم ترجمه شوی او په نتفلیکس کې پروت دی. تولیدونکي یې د هند او امریکا شرکتونه دي. کیسه داسې ده چې د هند دوه ځوانان دي چې سعودي عرب ته د مزدوري لپاره روانېږي، خو هلته له رسېدو سره سم یو درغل کفیل دوی په زوره له ځان سره بیایي او دواړه سره جلا کوي. نجیب له یوه سره پاتې کیږي او حکیم بل کفیل ته. د دې فلم اصل کرکټر نجیب دی چې کفیل یې په یوه سوځنده دښته کې څارویو رمې ته ودروي، نه سمه ډوډۍ ورکوي، نه کافي اوبه او نه سم چلند ورسره کوي، او دومره ظلم ورسره کوي چې آخر د لوږې له کبله د نجیب پر بدن د هغه هډوکي له ورایه ښکاري. د شپو او ورځو حساب او شمیر ورڅخه هیر وي. لوږه، تنده، د وطن یاد، یوازیتوب، د کفیل بېرحمي، غریبي او نورې ستونزې هغه افغان ځوانانو خلکو ته وریادوي چې په ورته بڼه عرب هیوادونو ته د مزدوري لپاره ځي، چې کله په تش لاس راشړل کیږي او کله همالته په یوه او بله پلمه زندانونو ته اچول کیږي. د هند دغه فلم په سعودي عرب کې یوه لویه غوغا راپورته کړي. هر یو عرب اوس لګیا دی د ځان د ښه ثابتولو لپاره له خپلو کارګرو سره د مینې او عاطفي ویډیوګانې جوړوي، تر څو دوی نړۍ ته ځانونه مینهناک او همدرد خلک وښیي او کوښښ کوي چې د دغه فلم سټوري دروغ ثابته کړي. سعودي عرب د سیاحانو د جلب لپاره په میلیونونو ډالر مصرف کړل تر څو بهرني سیلانیان را جلب کړي، خو سیاسي شنونکي وایي چې همدغه یوه فلم یې ټوله خواري له منځه یوړه، او ډیر باور بیا دا دی چې سعودي حکومت شاید په ځینو پالیسیو کې تغیرات راولي، ځکه چې د سعودي اوسنی قانون د اجنبیانو مسافرو لپاره له کرکې، بدبیني او ظلم څخه سرچینه اخلي او هیڅوک ترې راضي نه دي. د نړۍ سیاسي او اخلاقي ګزارونو ته مو پام دی، هغه هم د میډیا په ژبه. د هند دغه ګاټ لایف فلم یې تر ټولو یو ستر او ښه مثال دی. درنو لیدونکو، تاسو د دغه فلم په اړه څه نظر لرئ؟ آیا په دغه فلم کې د عربو عکاسي ښه شوې ده او که نه؟ او دا فلم څو فیصده حقیقت لري؟ خپل نظر مو را سره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.